زه ریټایرډ کیپټن رحیمداد د سلیم خان بابا سره تعلق ساتم او زمونږ چې کوم دی نو ریټایرډ ویټ پیر تنظیم چې کوم دی پاسبان ریټایرډ ویټ پیر تنظیم زه د دې چیرمن یم او الحمدلله په دې کې موږ سره چې کوم دی شپږ تحصیلونه دي او په شپږو تحصیلو کې نن چې کوم دی نو زما جوړه وه د رزړو د دې خپل زمونږ یو چیرمن دی فیض الباري صاحب ډېر مخلص او دیانتدار او ډېر د قیادت وړ سړی دی. نو زه نن دلته راغلی وم دوی سره ما د تنظیم په باره کې څه خبرې اترې کولې. الله فیض الباري صاحب مطلب دا دی چې د کې موږ دا ایبیلیټي او دا قابلیت او دا احساسات چې کوم د دي د دې تنظیم سره او د دې کونډو رونډو د منډو دپاره دي د نو زه د زړه نه چې کوم دی شکرګزار یم او الحمدلله دې موږ چې کوم دی نو د سلیکشن چې کوم دی دا موږ د ووټینګ په ذریعه باندې کړی او یوازې زما ټول تنظیم چې کوم دی نو دې خوښ کړی د رزړو دپاره او دا ډېر قابل سړی او ډېر تکړه او د غم خوا دی او د منډو ترړو او د کونډو رونډو د سره هر ټایم احساسي. نو زه د زړه نه چې کوم دی د دې شکرګزار یم او زه نن چوکېدل راغلی وم او د سره مطلب دی د تنظیم باره کې څه خبرې اترې وي. نو الحمدلله ډېر فټ او ډېر قابل انسان دی. تحصیل رزړ چې کوم چیرمن دی فیض الباري صاحب نو هغه خوځېدی نو په ووټینګ په ذریعه باندې موږ چیرمن جوړ کړی. رحیمداد صاحب چې ضلعي چیرمن دی هغه هم تاسو ته د هغې تعارف وکړو او دی خپله هم د دې چې کومې هلې ځلې دي د دې رزړ تحصیل لپاره یعنې دې چې څومره دا ریټایر کسان دي کونډې رنډې دي یتیمانان دي نو د هغې لپاره د چې په څومره دی مخلص دی نو هغه زموږ د ټول تنظیم ته هم پته ده چې دی څومره په اخلاص سره چې کوم دی که نن دلته قرباني کوي لکه څومره معذورانو هغې باره کې چې کوم دی که نن د سره سپاڼې مخیم لکه هغه معذورانو ته ورسو نو د په اخلاص کې څه شک شته دی نه. السلام علیکم. عبدالحکیم یوسفزئی ریټایرډ سبورډن د پرملو. سردار یوسفزئی صاحب ډېره مهرباني ډېر شکریه چې تاسو موږ ته نن خپل قیمتي ټایم راکړو او زموږ د پاسبان ریټایرډ ویلفیر تنظیم سره میټینګ یو مقرر کړو. هغه میټینګ نن د فیض الباري صاحب په دیره تولانده کې منعقد کېږي. باري صاحب په هغه کې دا ډېر نمبر 1 وګړی زموږ د تنظیم او بیا په ووټینګ باندې موږ د سلیکشن وکړو او د رزلټ تحصیل چیرمن مقرر کړو د پاسبان ریټایرډ ویلفیر تنظیم. نو فیض الباري صاحب کې د دو په کارکردګۍ باندې او د په کیپیبلیټي او په ایبیلیټي کې هېڅ شک نشته او ډېر زبردست زموږ چیرمن دی. نور خبرې به انشاءالله تاسو سره زموږ رزلټ چیرمن فیض الباري صاحب وکړي. زه د خپل مشرانو ډېره غټه شکریه ادا کوم او په خاص توګه زه اول ستاسو شکریه ادا کوم سردار یوسفزئی صاحب چې تاسو موږ له دومره په لنډ وخت کې دومره زیات ټایم راکړو. بل زه د کیپټن رحیمداد صاحب او سپورټنټ عبدالحکیم صاحب قمر زمان صاحب دا ټول مشران چې کوم زموږ غریب خانې ته نن تشریف راوړی زه دې ډېره غټه شکریه ادا کوم او چې په ما باندې دومره اعتماد وکړه حالانکې موږ دومره یو نه او زه د خپل تنظیم والا د خپل مشرانو ډېر مشکور یم چې هغوی ما ته دومره عزت راکړو چې زه دا بیان کولی نشم.